द्रेमसी पारा आयात नंबर 276 शपगम रुको शुरू शवे दा। ज़मंग स्तासु कुरान मजीदुनु के सफ़ा नंबर 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ाति वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दे आयातुनु मुबारकौ नमख के अल्लाह जल्ल वाला मंगौता सुता द सूद नहुसत द सूदी कारोबार बर्बादी और दागी हुर्मत बयान को ज़िक्र को देनन आयातुनु के हम मौजूद दी सूद पर हवाला रवाना दा। दर्स पदवो खबरों के दे डुम्बे खबरा अल्लाह जल्ल वाला फ़र्क बयानी द सदक़ात और द सूद पमंस के। सूद तबाही और बर्बादी द वो सदक़ात सरासर खैर और बरकत। और द्वेम खबरा द सूदखोरो प मुकाबला के द मोमिनानो बेहतरीन सिफतुन ज़िक्र कई। नो दा दो खबरी दी ज़मुंग द दर्स नन हिस्सा दा। परवरदिगार जल्ल वाला फ़र्क ज़िक्र कई। रब फरमाई यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात। महक औ महवा द वेलेकी की कमूल और रानोल होता, खत्मोल होता, रानोल होता, वरकोल होता। और रिबा वेलेकी की ज़ियातोल होता। परवरदिगार जल्ल वाला फरमाई यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात और युर्बे द रिबा न दे ज़ियादत तवई। रब वही सुद खत्मो हमें प दुनिया के वरानोम हमें प आखिरत के बर्बादो। अल्लाह संग वरानई और संगे बर्बादई नो प दुनिया के पयोसो तरीको बांधे वरानई चु मुफस्सिरीन लिखले दा। अवल नंबर अल्लाह जल्ल वाला अग सड़े च अग सुद कई नो दाग इंतहा औ एंड अग फखर दे गुर्बत दे निशिके दे च सुदखोर सड़े दे मालदारश सुख च सुद अली और सो के च वरकई वर्कउन के सुदखोर देकर कर्जवर के सुद पे अखली और द सुद माल सरमाया गस्तो वाला दद्वाड़ा अल्लाह जल्ल वाला दई तखा दौरस न खई।
دا قانون دی چې یمحق الله الربا، الله وی زورانوم او کموم د دی مال، نو اند به د دې دواړو فقر فاقی. څوک چې په سود باندې پیسې ورکوي دی بم سرمایې نه خلاص شي او غربت به انتها وي، او کم سړی چې په سود باندې پیسه اخلي د دم انتها هغه فقر دی، بربادي د هر ورځ دلدل کې ډوبېدل دي. یمحق الله الربا قانون دی. دویم، کم سړی په سود پیسه ورکوي او بلې اخلي، پروردگار جل والا د دې د مال نه برکت پورته کړي. د مال یو د کرنسی او کاغذ، بل د پدې کې برکت. من مسلمانان ایمان لرو، عقیده لرو چې په مال کې برکتی. هر سړی وی خدای دې پکې برکت راکړي. کافر صرف کرنسی او کاغذ ته ګوري، مسلمان ورپسې شاته برکت تم ګوري. ځکه زمون مذهب هغه ظاهري او روحاني دی. نو رب کائنات وی د سود په رقم کې هغه پیسه چې د سود خورو په لاسونو کې ووړي را ووړي، پروردگار د دې نه باطني طاقت چې برکت دې پورته کړي. نو دی خو ظاهري چا چې په سود پیسه ورکړي د سود په اخلي، نو ظاهره کې کاغذونه اخلي او ډیر اخلي، خو هغه هیڅ برکت نه لري. د دې دپاره رب کروڑ کندې پیدا کړي او دی پکې ډوبوي. نو دا د سود دویم لوی تبی چې پروردگار د هغې نه برکت پورته کړي. د سود درېیمه تبی، کم سړی چې سود باندې پیسه ورکوي دی ګټه کوي، د چم ګوند بدماشان، غونډګان، فراډیان او بیا بېدینۍ سچوګان، ډیسپیان او دکه رنګې قسمه قسم خلک پروردگار په ده باندې مسلط کړي. نو ده ته وایي ته د سود کار کې او پیسه پیدا کې، موږ له به هم پکې برخه راکې. نو الله جل والا په خلق مسلط کی، نو دې د خپلې پیسې په راحت باندې نه پوهېږي. الله د مال په غونډګانو، بدماشانو، غلو، ډاکوانو، بېدینه اسجوګانو، ډیسپیانو باندې روزوي. قسمه قسم بد او پلید خلق چې لوی نیټورک او جال لري، الله په ده باندې مسلط کی. خلکو ته پته یې د سره پیسه ده او په سود ورکوي او دومره خلکو ته یې ورکړې ده. نو څوک چاله چې په سود پیسې ورکړې دي هغه د بدماشانو غونډګانو ملګری شي، نو د پسې سبا راولي، نو هغه پیسې ته داسې هړپ کي. یا داسې خلک چې دا سودخور زورور دی، نو چې زورور دی خو د چا په سر زورور دی، هغه خلک ترې نه خپله بته اخلي. یمحق الله الربا د رب قانون دی، سودخور برباد دی. په دنیا کې څلورم پوزیشن الله جل والا د سودخور په درې پوشتونو نه برکت او رحمت لري کی. دنم د بچو نم د نوسو نم درې پوشته د ذلت، رسوایی او بربادۍ سره وبخشي. یمحق الله الربا، کمی الله مال د سود. او بل طریقه الله جل والا د سودخور په معاشره کې عزت او شرافت، دیانت او عدالت او امانت ختم کی. د په معاشره کې د هر چا په نظر کې سپکی، هر ګناهګار نه چې تپوس وکړي الکه دا فلانه و به نومې ماله د سره په لاره هم لاړ نه شي. ګورئ سودخور دی، دی به په خپله زناکاري، په خپله به شرابي، په خپله به بېدینۍ، خو چې کوم سودخوري دی ترې نه ځان ساتي. هلکه ګورئ ده نه ځان ساته، دا سودخور دی. او دا موږ په دې خپلو سترګو باندې د پښتنو په سودخورو کې کتلي.
موږ د پښتو په معاشره کې اوسېږو دې وطنونو کې او سودخواره پکې ښه ډېر دي چې هغه عام لوکل سودخواري او بیا کاروباریانو کې وګوره نو قسمه قسم نیټو کاروبارونه کوي نو سودخواره د نیټو والا کې بې شماره دي په قرضو باندې پیسه مال واخلي او مکه مال او مکه دکاندار هغه سړي باندې په نغدو باندې خرڅ کړي دا د نیټو روزګار کوي دا سودخواره په معاشره کې ډیر دی الله د دې بدبختو عزت هم ختم کړي نحوست مقدر شوه بی دین او بے برکت ژوند دم دی او مالونه پروردگار ضایع کوي او سودخوارم او قتل په خپل سترګو چې خورس نه ویني ارزي پاغه باندې مالداری راشي آینده کې فقر غربت بربادي او ذلت سره مخي دا انجام د سودخورو دا موږ نه وایو قرآن او په آخرت کې د سودخور دا خو د دنیا پوزیشن دی په آخرت کې انجام تمام اعمال د سودخور هغه سوځي او برباد یو عمل نه قبلي عبادت منز نیک اعمال یوم نه قبليږي ځکه دا خو الله سره مقابله او جنگ تراوته دي سبا آیاتونو کې براش نو اعمال د سودخور برباد دي یو دویم نمبر سودخور مال د لاس خیره د تنوس وځي او ختم شي عذاب چې په دې سود باندې کم د مقدر دی هغه ورته باقی پاتې شي په آخرت کې به په دې کې گرفتار مال لاړو الکه چې مال لاړو خو سزا دې تلې نه سزا یې پاتې شو په آخرت کې به ورسره حساب کی او سلورم دریم نمبر جهنم دا د سودخور مقدر دی ځکه خو الله سره تور پلاس میدان تراوته چراوته دی نو پروردگار د خپل دشمن سټ ماتي او دشمن له تیار کړي جهنم دی نو جهنم د مقدر دی د جهنم چکرونه به وي يمحق الله الربا کما یو ختم یو رانی الله مال د سود هم په دنیا کې بربادي دو هم په آخرت کې بربادي ويربي الصدقات مقابله کې فرق ذکر کړي زیاتی الله مال د صدقه څنګه زیاتی نو صدقه واحد چیز دی دا سه ناشنا چې دا الله سره ډیلینګ دی تا ورکړه پروردگار دنه ډایرکټ قبول تا صدقه ورکا نو رب کائنات وی صدقه فی کل سنبلت 100 حبه یو روپے نه 200 روپے در لجوړم داغه نقد بدله دنیا کې در صدقه ستا په معاشره کې عزت او شرافت ښکاره کې خلق منځونه کوي عبادتونه کوي نیک اعمال کوي دا ټول خلق مونږ ګورو خود د چا خولې نه به ونه چې دا ډېر ښه سړی دی خو چې کوم سړی صدقه او پیسه لګوي هر سړي په ژبه د هغه نومي یار والله دا فلانې ډېر ښه سړی ډېر د منډې تړلی او د خدمت سړی نو صدقې له رب دونه طاقت ورکړی چې تا مخورز جوړی او عزتمند دې جوړی صدقه ده چې ستا مال محفوظی ځکه رب وی ته چې صدقه ورکې تا باندې چې د عمل کم نحوست په شان د عذابونو او په صورت د عذابونو پتا را روان دی پروردگار هغه ټول عذاب تا نه لرې کي د مصیبت نه دی په خلاص د پروردگار غصه سړی چې رب العالمین تا ته بیا د رحمت نظر شروع کی نو مال د صدقې زیاتیږي الله برکت درکې ځکه دې سره ایمان تړلې دی او په آخرت کې پروردگار جل والا د صدقې والو ته د خپل شان مطابق بدله ورکړي اکا فرمای دنیا کې مال پاتې شي هغه مال چې ستا په کار راځي چې ته ځان نه مخکې ولېږې نو معلومه شوه صدقه د هغه دنیا اکاونټ کې جمع کړي
او د صدقې بدله د رب رضا او جنت دی. نو ګورا سودخور تبا و برباد سره د سودا اخرت او دنیا کې خوار دی. صدقو والا دنیا و آخرت کې بہتر، عظمت والا، شرافت والا، عزت او دیانت والا او بچ کېدو والا او د رب العالمین د رضا حاصلولو والا. نو پروردگار جل والا فرمائی مینه نه کوي ستاسو رب که ډېر کفر کوونکي او ډېر ګناهګار سره. سودخور سړی چې کله سود حلال ګڼي نو دا ډېر کفر کوونکی او کم سړی چې سودخور دی خو حلال نه ګڼي ګناه یې ګڼي نو دا ډېر لوی ګناهګار دی. او الله ډیر ګناهګار او ډیر کافر سره بیخي مینه نه کوي. چا سره چې رب مینه نه کوي دغه انجام بسي. نو پروردگار جل والا دی کله به زه په دې بیان وکم چې رب چا سره مینه نه کوي. داسې افراد قرآن ذکر کړي دي خاص ګناهونو والا چې هغوی سره رب مینه نه کوي. هغه ګناهونو والا به کله موضوع کو او بیان به پې د جمعې کو انشاءالله. نو مینه نه کوي الله ډېر کفر کوونکي سره او ډېر سود کوونکي سره. الله به ډېر کفر کوونکي چې عقیده یې دی سود ټیک دی او ډېر ګناهګار چې عقیده یې دی چې سود خو ټیک د ګناه ده خو عمل یې دی چې په سود کې مبتلا وي. د دې په مقابله کې الله جل والا د مؤمنانو صفات ذکر کوي. دا د الله عادت دی عذاب نه وروسته بشارت او دا د پروردگار جل والا عادت دی د ناکاره خصلتونو او خرابو خویونو او صفتونو نه پس الله د مؤمنانو او د پاکو خلکو صفات ذکر کوي. ایمان والو هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هر نیک عمل کوي. کم نیک عمل هم چې ورته ښکاره شي هغې کې پهل کوي. د شریعت او د آقا د سنتو پابند او بیا خاص کر و اقام الصلاة پابندی د مانځه کوي. نیک عمل کوي خو سپیشلی د الله حق پوره کوي پابندی د مانځه کوي. وآتوا الزکاة او خاص صفت پکې دی چې هغه زکات ورکوي. د سودخور مقابله کې دا څنګه دي کم سړی چې حرام خوري او سود خوري د ده د زړه نه تور خلاف تو شي د ګناهونو نو بیا د ده نیکو اعمالو ته زړه نه کیږي او جومات ورته قید او جیلخانه ښکاري او د ده زکات باندې د خو سود کوي مال هرسې دی او تمه او لالچ دی صرف زیاتول کوي نو د دې بدبخته په زکات بیا کله زړه کیږي. نو سودخور هغه نیک عمل ته زړه نه کیږي. د سودخور د الله بندګۍ او عبادت ته زړه نه کیږي او سودخور د مال دومره هرس کوي چې د هغه زکات ورکولو باندې زړه نه کیږي. په مقابله کې مؤمن دی حرام نه کوي هغه سود نه کوي رشوت نه خوري په غلطو لارو باندې ګټه نه کوي. الله جل والا هغه سره محبت کوي او د محبت اثر دا توفیق د نیکو اعمالو ورکوي. توفیق ورته د منځ ورکوي. توفیق ورته ځکه دغه محبت مال سره نه دی د زکات ورکولو ورکوي. رب کائنات فرمای دا داسې خلق دی مؤمنان چې د سودخورو په مقابله کې دي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دی به نه غمجني او نه به پریشانی په دی باندې به یره د آخرت نی دنیا پسې به سرګردان نی ځکه دی دپاره لهم اجرهم عند ربهم بېشماره اجر پروردگار د خپل طرفه دی ته تیار کړی نو دی دپاره اجر او ثواب دی او الله به دې ته د خپل طرف اجر ورکوي نو دا په الله باندې دا د خپل شان مطابق ورکړه به
دی به یریږي نه او دی به غمجن هم نه. ولې دوی په دنیا کې بد عمل کړی نه دی او که کړی دی توبه یې ویستې ده او د نیکو اعمالو په برکت یې الله بد عملونه سوځولي دي. حرام داسې یو بد څیز دی، حرامه پیسه او حرام رزق چې دا د انسان اعمالو نه وزن او طاقت ختم، د انسان د اعمالو نه زور ختم، د انسان د اعمال چې په هغې کې کم طاقت او زور دی او د هغې کم دروندوالی دی هغه درونوالی ترې نه ختم. او ډېر اعمال یې اړو قبلی نه، نو عمل به کې و قبلیږي به نه. سودخور که عمل کوي نو هغه قبلیږي، نو عمل یې هېڅ حیثیت نه لري. الله جل والا دې موږ او تاسو د سود د نحوست او لعنت نه وساتي او زموږ په مجموعي سطح چې کوم سودي نظام مسلط دی پروردگار جل والا دې دې نه خلاص کړي. الله دې حق پرست او اسلامي حکمرانان اسلامي مملکت ته نصیب کړي. اوس آیاتونو ته وګوره. یمحق الله الربا، کموي الله تعالی مال د سود، ويربي الصدقات او زیاتی پروردگار مال د صدقاتو، والله لا يحب او الله منن کوي کل کفار اثیم، هر ډیر کفر کون کی او ډیر گناهګار سره. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان راوړي، وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي د سنت مطابق، واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه، وآتوا الزکات او ورکوي زکات، لهم اجرهم عند ربهم، دوی د پاره بدل د دوی د پنځ د رب د دوی، ولا خوف علیهم او نبی په دوی باندې هیڅ یرا، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. الله دې عمل نصیب